په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د بهرنیو چارو له وزیر سره د چین د ځانګړي استازي کتنه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره د ناروې د کډوالو شورا د مشر لیدنه. تورخم ښارګوټي کې د سوداګریز مارکیټ د سوځېدو له امله د میلیونونو افغانیو زیان اوښتل. او په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني پوځیانو وژل کېدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن یک شنبه د کب 18 اوس هم بشپړ خبرونه. له بهرنیو چارو وزارت څخه خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي له امیرخان متقي سره کتلي او د افغانستان او چین ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د سیمې پر وروستیو بدلونونو او د پاکستاني پوځي رژیم له لوري پر افغان خاوره د تیري په اړه ورسره خبرې کړي دي. خبرپاڼه کې راغلي چې د چین استازي ټینګار کړی چې هیواد یې غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې ستونزې د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل شي او هڅه وشي چې د سیمې د ثبات لپاره د کړکېچ کچه لوړه نه شي. هغه زیاته کړې چین په دې اړه له پاکستاني لوري سره هم په تماس کې دی او کوښښ کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي. دغه راز ښاغلي متقي دې کتنه کې پر افغان خاوره د پاکستان د پوځي رژیم د تیري په اړه د اسلامي امارت موقف شریک کړی او ټینګار کړی چې افغانستان د شخړو پر ځای د ستونزو سوله ییز حل ته لومړیتوب ورکوي او هڅه کوي چې د کړکېچ کچه لوړه نه شي او په خبره یې چې د وطن او خلکو دفاع خپل حق دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار چارو مرستیال محمد زاهد احمدزي د ناروې د کډوالو شورا له مشر سره کتلي دي. په دې کتنه کې د ناروې د کډوالو شورا مشر له دغه وزارت څخه د ځانګړو حرفو د ښوونیز نصاب د برابرولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. نوموړي دغه راز ویلي چې هڅه کوي د خپل هیواد اړوند مسؤلین وهڅوي چې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ورته مهال د کار او ټولنیزو چارو مرستیال هم په اړونده برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی او له یادې ادارې غوښتي چې په بېلابېلو برخو کې افغانانو ته اړین خدمتونه وړاندې کړي. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې د تورخم ښارګوټي پر یوه سوداګریز مارکیټ د پاکستاني پوځي رژیم په توغندیز برید کې د اورلګیدنې له امله سوداګرو ته 300 میلیونه افغانۍ زیان اوښتی دی. دغه راز په تورخم کې ځایي چارواک ویلي چې د اور د مهارولو لپاره 4 د اوروژنې موټرو د ښاروالۍ د اوبو ټانکرونو عوامو خلکو پرله پسې هڅې وکړې تر څو اور کابو کړي. د راپور له مخې تر دې دمه د مارکیټ څخه باندې 150 هټۍ سوځېدلې عوامو خلکو ته یې 300 میلیونه افغانۍ زیان اړولی دی. فطرت ټینګار کړی چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان په تورخم او ځینو نورو سیمو کې عامه ځایونه په نښه کوي. تر دې وړاندې هم دا جنایتونه ترسره کړي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس شیخ شهاب الدین دلاور ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې د سوري زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړی روغتون پرانیستل شي. تازه له هند سره هم هوکړه شوې چې له مخې به 15 ماشومان د درملنې لپاره یاد هیواد ته ولېږدول شي. یادې ټولنې ویلي چې د تیر کال له پیل راهیسې تر دې مهاله د سوري زړه په ناروغۍ د 2002 اخته ماشومانو درملنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې دا مهال د ټول هیواد په کچه شاوخوا د سوري زړه په ناروغۍ اخته 14,000 ماشومان له یادې ادارې سره ثبت شوي دي. په میدان وردګ ولایت کې د څښاک اوبو د 6 شبکو چارې پیل شوې. د میدان وردګ ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري د یونیسف په مالی مرسته د نرخ سیدآباد چک او د امیرداد ولسوالیو په څو کلیو کې د 1.5 میلیونه افغانیو په لګښت د څښاک اوبو د 6 شبکو د جوړولو چارې پیل شوې. د دغو پروژو له بشپړېدو سره به 1458 کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی ومومي او لسګونه کارګرو ته به د کار زمینه هم برابره شي.
د زندانونو چارو د سمون ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سترې محکمې د حکم په اساس یې د هیواد په 6 ولایتونو کې 344 نارینه او ښځینه بندیان له بندخونو آزاد کړي دي. د دغه ادارې په اعلامیه کې راغلي چې د حکم له مخې 495 نورو بندیانو ته هم د دوی په بند کې موده کې تخفیف راغلی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دا بهیر په راتلونکو ورځو کې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم پلی کیږي. د پکتیا د ډنډ پټان ولسوال اکرام الدین شمس رسنیو ته ویلي چې تېره شپه شنبه ناوخته د دغې ولسوالۍ د توپ پوستې تر څیرمه د ډیورین فرضي کرښې په اوږدو کې د افغان ځواکونو په برید کې د پاکستاني پوځي رژیم 8 پوځیان وژل شوي دي. پر افغان خاوره د پاکستاني پوځ تر هوایي بریدونو وروسته افغان ځواکونو د فرضي کرښې په اوږدو کې وخت ناوخت د پاکستاني پوځ پر پوستو ځوابي بریدونه کوي. په کابل کې د ایران سرپرست سفیر علیرضا بګدلي ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریز بهیر پرته له کوم ځنډه روان دی. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران حکومت په سرحدونو کې د وارداتو او صادراتو لپاره ځانګړې اسانتیاوې په پام کې نیولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري په تیرو 48 کلونو کې د کومې جګړې یا بهرنۍ مداخلې له امله نه ده اغېزمنه شوې. مسؤلین وایي سره له دې چې په ایران کې جګړه روانه ده، د ایران او افغانستان ترمنځ اقتصادي اړیکې ټینګې پاتې دي او د سوداګریزو توکو لیږد رالېږد په عادي ډول روان دی. په افغانستان کې د کار نړیوال سازمان ILO پر خپله ایکس پاڼه د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي چې د افغان ښځو له حقونو ملاتړ د زده کړو او کاري بوختیاوو ته د هغوی لاسرسي ته ژمن دي. دغه سازمان د یادې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د زده کړو او بوختیاوو په برخه کې د ښځو پر ځواکمنتیا ټینګار کړی دی. د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 183,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. حقشناس ویلي چې تیره اونۍ د حیرتان اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 183,108 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. په یادو توکو کې 390 ټنه توکي صادر شوي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 24 ولایتونو کې د بارانونو، تالندې او برېښنا وړاندوینه کړې ده. یادې ادارې ویلي چې په دغو ولایتونو کې کابل، فراه، هرات، بادغیس، غور، فاریاب، سرپول، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، میدان وردګ، بامیان او دایکنډي شامل دي. د جنوبي وزیرستان په واڼه ښار کې د چاودنې له امله 2 پاکستاني عسکر وژل شوي دي. پاکستاني رسنیو ویلي چې په دغه چاودنه کې د 5 نورو عسکرو په ګډون 21 تنه ټپیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې چاودېدونکي توکي د ګڼې ګوڼې په سیمه کې د یوه سوپرمارکېټ دروازې ته نږدې ځای پر ځای شوي وو. تېره ورځ هم د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستاني پوځیانو پوستې ته نږدې چاودنه شوې ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان خپلو پرونیو څرګندونو ته په اشارې سره وایي چې دښمن دا ټکی ناسم تعبیر کړی چې د پزشکیان په وینا دښمن غواړي ایران د مسلمانو او ګاونډیو هیوادونو سره په جګړه کې ښکیل کړي. د ایران ولسمشر پرون په یوه ویډیویي پیغام کې له هغو ګاونډیو هیوادونو څخه بخښنه وغوښته چې د ایران د بریدونو هدف ګرځېدلي دي. د امریکا پخوانی استخباراتي شنونکي لاري سي جانسن ویلي چې واشنګټن د منځني ختیځ د جګړې اصلي حقیقت له خپل ولس څخه پټوي او هغه څه چې رسنیو ته وړاندې کوي د جګړې له واقعي وضعیت سره ډیر توپیر لري. د نوموړي په خبره د ایران ځواکونو د امریکا 15 پرمختللي راداري سیسټمونه له منځه وړي چې 2 د نږدې $1 میلیارډ ارزښت لرونکي ستراتیژیک رادارونه وو. نوموړي زیاته کړې چې 3 د ټاډ میزایل دفاعي بیټرۍ هم له منځه تللې چې دا د امریکا د نړیوالو ټاډ سیسټمونو شاوخوا 10% جوړوي. الجزیرې راپور ورکړی چې د امریکا د مرکزی قماندانۍ سینټګام ویاند او د ایران له لوري د امریکایي ځواکونو نیول رد کړي دي. تر دې وړاندې د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي لاریجاني ویلي و چې یو شمېر امریکایي ځواکونه یې ژوندي نیولي دي. او وروستی خبر مو هم ده چې د روان شل اوریز نړیوال جام په لړ کې نن یکشنبه کوربه هند لوبډله د نیوزیلند پر وړاندې د دغه جام په پایلوبه کې لوبیږي. دغه لوبه نن ماښام د افغانستان پر وخت 6 بجې د هند په احمد آباد ښار کې په نریندرا مودي کرکټ لوبغالي کې د نړۍ تر ټولو لوی د کرکټ لوبغاړی دی پیلېږي. د معلوماتو له مخې د دواړو لوبډلو ترمنځ په تیرو 5 لوبو کې هند 4 ځلې بریا خپله کړې ده. له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو هم دومره وو.